سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینې یوټیوب چینل څخه. رحمت الله نبیل وایي ملا برادر او ملا یعقوب روسیې ته پټ سفر کړی. د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ادعا کړې چې ناروې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقي په مشرۍ پلاوي له سفر سره په یو وخت د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب هم روسیې ته پټ سفر کړی دی. نبیل د یکشنبې په ورځ د سلواغې په 3 نیټه په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د چارسنبالي حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر هم اوس په یو نه اعلان شوي سفر کې په روسیه کې دی. رحمت الله نبیل دا موضوع د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې مطرح کړي، خو په دې اړه یې لا زیات جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو بیا تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې طالبان هڅولي چې په قومي نښتو کې له ښکېلېدو دې ډډه وکړي. دغه هیواد همداراز د داعش د ځپلو په تخار ولایت کې د تحریر ګوند د غړو د نیولو په اړه د طالبانو د ځینو کړنو ستاینه کړې ده. عمران خان وایي په پاکستان کې روانه قیمتي مې د شپې خوب ته نه پرېږدي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي چې په هیواد کې د ګرانۍ یا قیمتۍ څخه خبره دی او له همدې کبله ورته د شپې خوب نه ورځي. هغه په پاکستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه وضعیت د پخواني حکومت له کبله رامنځته شوی دی. عمران خان زیاته کړې چې د هغه د حکومت په راتلو سره پاکستان د قرض، کرونا، افغانستان کې د حالاتو په ګډون د 4 بحرانونو سره مخامخ و. د پاکستان لومړي وزیر ویلي چې د ګرانۍ ورته احساس شته او د دې د سببه د شپې خوب هم نه ورځي، خو په خبره مطبوعات د مخالفو ګوندونو سره په ګډه په هیواد کې په دې اړه مایوسي خپروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پاکستان مخالفو ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر اوسني حکومت سختې نیوکې کړې وې او خبرداری ورکړی و چې که وضعیت همداسې دوام وکړي پاکستان به ډیر ژر له سقوط سره مخ شي. د امر بالمعروف وزارت وایي نظامی مسؤلین د کم عمره هلکان له دندو وشړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلینو له نظامی منصوبینو غوښتي چې کم عمره ځوانان دې له خپلو لیکو څخه وشړي. د دې وزارت د منکراتو برخې رئیس د دارالامان نظامی کنډک کې د خبرو پر مهال ویلي چې دوی به کم عمره ځوانان له نظامی لیکو څخه وباسي. مرکزی بانک وايي افغانستان ته 22 میلیونه ډالر لیږدول شوي. افغانستان ته 22 میلیونه ډالر نوره بشردوستانه مرسته هم رالیږل شوې ده. د افغانستان مرکزی بانک وايي چې د بشردوستانه مرستو په دوام تازه 22 میلیونه ډالر نقدي مرسته کابل ته رارسېدلې ده چې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې ده. مرکزی بانک وايي دا پیسې تېره ورځ د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. په وروستیو کې نړیوالې مرستندویه موسسې په افغانستان کې د بشردوستانه مرستو د ویش او رسولو لپاره افغانستان ته نقدي پیسې رالیږلي چې تر ډیره د افغانستان نړیوال بانک ته لیږدول کیږي. پر مرکزی بانک د بندیزونو له امله دغه پیسې افغان حکومت ته نه سپارل کیږي، خو نړیوال مرستندویه موسسې د پیسو لیږد د ستونزې د حل یوازینۍ لار بولي. مریم نواز عمران خان ته ویلي ژړا او انګولا پرېږده، له واکه تیر شه او کډه باره وه. عمران خان یو ځل بیا خپلو مخالفینو ته خبرداری ورکړی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي چې مخالف ګوندونه یې له رامنځته شوي وضعیته د ده پر ضد استفاده کوي او هڅه کوي دی له واکه لرې کړي. عمران خان زیاته کړې چې په پاکستان کې ګراني رامنځته شوې، دی یې د حل په لټه کې دی، خو ګوندونه دې د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه نه اخلي. عمران خان خبرداری ورکړی چې کله واکه لرې شي نو بیا به د مخالفو ګوندونو پر وړاندې سخت خنډونه جوړ کړي. هغه زیاتوي اوس بوخت دی، خو کله واکه ځي او سړکونو ته راوځي نو سخت مزاحمتونه به جوړ کړي. بلخوا د عمران خان د مخالف ګوند غړي مریم نواز بیا د هغه څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې ژړا او انګولا په درد نه خوري، هسې واک پرېږده او کډه باره وه. امریکا وایي له افغان لوري سره شفافې ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوو. امریکا وایي د افغانستان له نوي حکومت سره خپلې شفافې ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي امریکا په دې لټه کې ده چې په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوی وکړي. د نوموړي په خبره په همدې موخه له نوي حکومت سره خپلې شفافې ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي. هغه همداراز ویلي چې امریکا په یوه باثباته او امن افغانستان کې خپلې دایمي ګټې ویني او تمه لري چې په دغه هیواد کې ټول شموله حکومت جوړ شي، د بشر حقونو ته درناوی وکړي او د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. ویسټ همداراز په اوسلو کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې هرکلی کړی او وایي خوښ دی چې په دې مذاکراتو کې ګډون کړی دی. هغه تمه ښودلې چې د افغانانو ترمنځ دغه ډول مذاکرات او بحثونه ادامه پیدا کړي.
متحده عربي اماراتو پر ابوظبي د حوثیانو بریدونه شنډ کړي. د متحده عربي اماراتو پر ابوظبي د حوثي اغیانو بریدونه شنډ کړي دي. د متحده عربي اماراتو د دفاع وزارت وایي چې تازه حوثي اغیانو پر ابوظبي د بالستیک توغندیو د برید هڅه وکړه، خو دوی بریالي شول چې دغه برید شنډ کړي. سرچینې ویلي چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی او د توغندیو پاتې شونې هم د ابوظبي نږدې سیمو کې لوېدلي دي. اماراتي چارواکو دغه راز ویل چې دا برید د ایران له ملاتړ برخمنو حوثیانو کړی دی. په وروستیو کې پر اماراتو د حوثي اغیانو بریدونه ډېر شوي چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې برید کې یې د ابوظبي هوایي ډګر په نښه کړی و او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. بریتانوي چارواکي وایي افغانانو سره د مرستو پر لارو چارو فکر پکار دی. په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره پر نوو لارو چارو فکر پکار دی. څو پخوانیو لوړپوړو بریتانوي چارواکو ګارډین ورځپاڼې ته په یوه لیک کې ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین روان دی او د نړیوالو مسؤلیت دی چې دغه ناورین مخه ونیسي. دوی وایي په ځینو مواردو کې د بندیزونه پر خپل ځای وي، خو هغه برخې چې عامه خدمات وړاندې کوي، بشري فعالیتونه ترسره کوي او د عامو افغانانو ژوند ورپورې تړي، باید له بندیزونو خوندي وي او اجازه ورکړي چې نورمال فعالیتونه ولري. دغه بریتانوي چارواکي اندېښنه ښیي چې که بندیزونه همداسې پر ټولو برخو دوام کوي، د بشردوستانه مرستو او خدماتو لپاره نوې لارې چارې او تعریفونه نه رامنځته کیږي، نو بشري ناورین به لا پراخ شي او د میلیونونو انسانانو ژوند به له خطرونو سره مخ کړي. او وروستی خبر هم دا چې د ایران او پاکستان سفیرانو د افغانستان په اړه لیدل کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر له خپل ایراني سیال سره د اقتصادي همکارۍ او سیمه ییز ترانزیت له لارې د افغانستان پر ثبات خبرې کړي دي. د پاکستان سفیر منصور احمد خان په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په افغانستان کې د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمه ییزو ادغام له لارې د اوږدمهاله ثبات ترلاسه کولو پر سر هم خبرې شوې دي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضر یم، تر هغې مو په پاک او سپېڅلي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.